ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم د آیاتونو څخه یو آیت مبارکه د سورة الاعراف ستاسې مخته تلاوت سو. د جنابی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو څخه یو حدیث شریف چې امام بخاری رحمه الله تعالی په صحیح بخاری شریف کې روایت کړی دی ستاسې مخته ذکر سو. عزیزانو، الله عز وجل د اسلام مقدس دین کامل جوړ کړی دی. الیوم اکملت لکم دینکم. د اسلام په مقدس دین کې نیمګړتیاوې نسته، نقصان و تاوان نسته پکښې. د دین هر شعبه، هر څانګه، بلکې د ژوند هر شعبه و هر څانګه چې راواخي اسلام هلته خپل حکمونه لري. داسې مسله 1400 کاله کېږي تقریبا چې تېرېږي. داسې مسله د نړۍ په مسایلو کې موږ نه لرو چې اسلام ورته عاجزه شي چې د دې حل نسته. دا د قرآن معجزه ده. داسې اصول الله عز وجل په قرآن کې وضع کړي دي چې د دغه اصولو په رڼا کې تر قیامت پورې جزئیات، فروعیات، څومره مسایل چې راځي هغه ټوله حل کېږي. نو دا د دې دین د کمال نښه ده. الیوم اکملت لکم دینکم. الله عز وجل فرمایي دین ما مکمل ګرځولی. په عقیده کې تاسې مشکلات نه لري، قرآن او حدیث ته رجوع وکړئ. په عباداتو کې تاسې ته مشکلات نه جوړېږي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چیرې خپله نه پوهېږئ د علم خاوندانو ته رجوع وکړئ. په معاملاتو کې چې هر مشکل تاسې ته درپېښېږي تاسې رجوع وکړئ، دا مشکل حل سته. تاسې د موجوده نړۍ کاروبار وګورئ، داسې مغلقې، داسې مشکلې مسایل انسان چې هغه مسایل واوري چې خدای د دې حل به څنګه وي. لیکن الحمدلله د دې امت چې کوم علما دي، مفتیان حضرات دي، اهل علم دي، هغوی ډېر ښایسته حل ورکړي. نن اکثره نړۍ په سود اخته ده. یو د اسلام مقدس دین دی چې نړۍ د دې ناسور څخه خلاصولی سي، بل شی نشته. الله عز وجل وایي سود مه کوئ. هغه پیسې چې تا په بانکو، په صرافیو، په یو کاروبار کې چاته په سود ورکړي دي، دا ختم که. د شراکت معامله ورسره وکړه. خدا نه خواسته یو چاته 1,00,000 روپۍ ورکړي دي په سود، هغه ځي پر کاروبار یې چولی دي. وایي دغه 1,00,000 روپۍ په سود مه ورکوه، دا 1,00,000 روپۍ واخله د ده سره په کاروبار شریک شه. کېدای شي چې تر دې سود ډېره ګټه درته راځي. ته شراکت خو زه نسم کولی، په مضاربت یې ورسره وکړه. دا 1,00,000 روپۍ واخله، ځه اعمل ما شئت، څه چې دې خوښ وي خپل کاروبار کوه، زما د خوا ازاد یې. هر څو چې وګټلې نیمې ستا دي نیمې زما دي. خدا نه خواسته کې تاوان وکړي، تاوان چې دی هغه د پیسو مالک ته رسېږي او د اوږې والا اوږه ولاړه، نور مشکل نشته. ته وا مضاربت مې مولا که داسې کېږي الله پاک، بلکې شریعت مقدسه اجاره یې شه. دا خپل پیسې راواخله، رخشه پرانیسه، د رخشې سماسې و دکان پرانیسه، سرای پرانیسه، دا په کرایه ورکړه. ګروي مه کوه، ګروي سود دی، دا اجاره. مرابحه وکړه، شراکت نشئ کوئ، مضاربت نشئ کوئ، اجاره نشئ کوئ. د شریعت حکمداري چې خپله ولاړ سي، یو جنس رانیسه، ورشوه سدا منډۍ ته غنم رانیسه، ورشوه سدا منډۍ ته پنبه رانیسه، مارکیټ ته ورشوه سه کالي رانیسه، ټکور رانیسه، پاج رانیسه، دا واخه خپله یې په ګټه ورکړه. وګرځه قل سیرو فی الارض. دوبۍ ته خلک روان دي، جاپان ته خلک روان دي، پاکستان ته خلک روان دي، هندوستان ته خلک روان دي. جنس د اخوا راوړه، الله پاک به اجر هم درکړي. زموږ تجاران که لږ نیت صفا کړي، الله عز وجل په تجارت د دوی دپاره د جنت ته داخلېدو سبب وګرځوي. نن د اکثرو نیت دا دی چې پیسې ډېرې شي. که انسان په دغه نیت ولاړ شي د ملک د خارج څخه یو شی راشوه کړي چې زما په ملک کې دې شي ته ډېره اړتیا ده، دا شی کم دی دلته، نو د اخوا یې راوړه، په لسي دې رانیولي و، په 15 یې ورکړه، دې ته مرابحه وایي. یو شی ما په 10 روپۍ رانیولي دي، زه تا ته در کوم په 15. یو شی ما په 100 رانیولي دي، زه تا ته در کوم په 102% در باندې اچوم، دې ته مرابحه وایي. څونه کمال دی! صرف دغه یوه کږه لار پرېږده، 4 سیده لارې ما تا ته در ټاکلي. دا کچه سړک یا روډ ستس په اصطلاح پرېږده،
څلور پاخه سړکان واخلو، نو دا خو هر عقلمند مني. د سود لار کچه لار ده، د سود لار دوړدوړنه لار ده. الله عز وجل فرمایي څلور لارې ما تاسو ته درکړي. مثال مې درکړي. نو په عقایدو کې کمال الحمدلله، په عباداتو کې کمال الحمدلله، په معاملاتو کې کمال الحمدلله، په معاشرت کې کمال. یو د اسلام دین دی چې دا مسایتوب خیال پکښې دی. یو د اسلام دین دی. دا نور د نن سبا کفار درواغ وایي، دوی دا مسایتوب خیال نه ساتي. مسایتوب څه کوي؟ د دوستۍ خیال نه ساتي. تا د ځان ملګری کې خپل کار در څه واخلي چې طبیعت یې درته خراب شو، ټک پر دا سر کې ولي وایي عزت یم. دغه یو وفا ده. وینئ چې د نړۍ سیاست اوس یو اسلام دی چې مسایتوب پکښې دی. اسلام وایي دا همسایه به خیال ساتي، که د دکان همسایه دی، که د سرای همسایه دی، که د مدرسې همسایه دی، که د کلي همسایه دی، که د ملک همسایه دی، خیال به سره ساتي. لا ضرر ولا ضرار حدیث شریف دی. نه به بل چا ته ضرر رسوي، نه به د بل چا ضرر موږ څه کوو؟ منو. هرقل د یو صحابي څه پوښتنه کوي چې ستاسې امیر المؤمنین څنګه سړی دی؟ هغه وویل زموږ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه یې وروښوی. لا یخدع ولا یخدع. موږ داسې امیر المؤمنین لرو په خپل ملک کې، موږ داسې پاچا او سلطان په خپل ملک کې لرو، موږ داسې خلیفه لرو لا یخدع، چې نه د بل چا سره چم کوي، ولا یخدع، او نه د بل چم قبلي. هغه ته الله عز وجل داسې ذهانت او فطانت او هوښیاري ورکړې ده چې نه بل څوک خطا ایستی سي او نه دی څوک خطا باسي. هغه تندی وټکوي چې پر دې سړي موږ نسو خوړلی. دا نه بل څوک خطا باسي نه خپله خطا وځي. دا د اسلام احکام دي، دا د اسلام حاکمان وی وخت. اوس پر کومه روانه ده؟ اوس معامله بالکل چپه روانه ده. ترسیم نرسی بکابای عربی، ترسیم نرسی بکابای عربی، این راه کی تو میروی به ترکستان است. وای زه پر دې بیریږم چې کعبې ته به ونه رسېږي، ځکه چې کعبې ته خو د غرب لار ځي، لیکن تا خوا د بل د شرق لار اخیستې ده. حاکمان پر کومه روان دي؟ او اخلاق هم دغسې په اسلام کې شته. نو د ژوند په څانګو کې، د ژوند په امورو کې، د زندگی په مشکلاتو کې هیڅ شاخ او هیڅ شعبه او څانګه داسې نه ده چې اسلام دې احکام